Welcome back to the AB English channels. In this video, I'm going to teach you about these simple sentences from the basic. زبنه تاسو ته په دې ویډیو کې انګلیش جملې ښیم په پښتو کې ښې اسانه جملې دي یعنی سیمپل جملې دي او د بیسکس نه دي دا تاسو ته ډېرې ضروري دي او تاسو باید هغه جملې زده کړئ. نو راځئ چې مخکې دا جملې وګورو چې کومې جملې دي او Number 1. Never speak ill of anyone. چا پسې بدې خبرې مه کوه. یعنی چې ستا په مخ کې یو کس بدې ردې وایي چا پسې یعنی بل چا پسې غلط لګوي او ته هغه ته وایي چې چا پسې بدې خبرې مه کوه نو هغه جمله به بیا ته په انګلیش کې داسې وایي Never speak ill of anyone. چا پسې بدې خبرې مه کوه. Number 2. He always speaks highly of you. هغه ما ته هر وخت ستا صفت کوي او بیا چې ته کله هغه کس ته وایي چې هغه هر وخت ستا صفت ما ته کوي چا پسې ردې بدې مه وایه نو ته به بیا دغه جمله څنګه ورته وایي چې هغه هر وخت ستا صفت ما ته کوي He always speaks highly of you. هغه ما ته هر وخت ستا صفت کوي He will get used to school in the course of time. د وخت په تېرېدو سره به هغه سکول ته د تلو سره عادت شي د وخت په تېرېدو سره هغه به سکول ته د تلو عادت شي Running a business is not child's play. کاروبار څه د ماشومانو لوبې نه دي یعنی ته چې چاته وایې چې کاروبار څه وړوکی شی نه دی یعنې کاروبار څه د ماشومانو لوبې نه دي نو هغه به بیا ته څنګه وایي هغه به بیا ته دوی وایي Running a business is not child's play. کاروبار څه د ماشومانو لوبې نه دي یعنی کاروبار کول څه د ماشومانو لوبې نه دي یعنی څه اسانه کار نه ده For the time being, I'm staying with my uncle. اوس فی الحال زه خپل تره سره پاتې کېږم یعنی دغه جمله تاسو هلته استعمالولی چې کله چې تاسو نه یو کس تپوس وکړي چې ته اوس چېرته پاتې کېږې او ته بیا هغه کس ته وایې چې زه اوس فی الحال د خپل تره سره د څه وخت دپاره پاتې کېږم نو ته به بیا دغه جمله څنګه ورته وایې For the time being, I'm staying with my uncle. اوس فی الحال زه خپل تره سره پاتې کېږم یعنی د څه وخت لپاره زه له خپل تره سره پاتې کېږم He can be very rude at times. کله کله هغه داسې ډېر بد اخلاقه شي یعنی کله چې یو کس ډېر بد اخلاقه وي د هغه باره کې ته جمله وایي چې کله کله هغه ډېر بد اخلاقه شي He can be very rude at times. هغه کله کله داسې بد اخلاقه شي rude مطلب بد اخلاقه کېدل بد اخلاق People come from far and near to watch the cricket match. د کرکټ میچ کتلو ته خلک د ډېر لرې نه راځي یعنی د کرکټ میچ کتلو دپاره خلک ډېر د لرې لرې ځي نه راځي نو دلته دې جمله کې far and near مطلب لرې لرې ځای far and near مطلب ده لرې لرې ځای People come from far and near to watch the cricket match. د کرکټ میچ کتلو دپاره خلک د لرې لرې ځي نه راځي It is high time to learn English. دا د انګلیش د زده کړې صحیح وخت دی یعنی ته چې چاته وایې یا سټوډنټ چې دغه ستا د انګلیش د زده کړې صحیح وخت دی یعنی د انګلیش د زده کولو ستا ټایم دغه دی نو ته به بیا څنګه وایې It is high time to learn English. دا د انګلیش د زده کړې صحیح وخت ده He was wet from head to toe. He was wet from head to toe. هغه د سر نه تر پښو پورې لوند و From head to toe مطلب head د سر نه to toe د خپو پورې toe خپوی ته ویل کېږي سر نه تر خپې پورې لوند یعنې سوري toe چې ده د خپې د غټې ګوتې ته ویل کېږي نو د دې جملې کې head to toe مطلب سر نه تر خپې پورې هغه لوند و He was wet from head to toe. هغه د سر نه تر خپې پورې لوند و The news about his second marriage came to light. د هغه د دویم واده خبره منځته راغله دغه جمله تاسو هر ته استعمالولی شي چې کله د یو کس باره کې خبرې کوي او وایي چې د هغه د دویم واده خبره منځته راغله بیا به تاسو څنګه وایي The news about his second marriage came to light. د هغه د دویم واده خبره منځته راغله Mind your own business. خپل کار سره کار ساته یعنې چې کله یو کس د هر چا کار کې کار لري یا ستاسو کار کې کار لري او تاسو ته چې خپل کار سره کار ساته بل چا سره کار مه لره خپل کار سره کار ساته ته به دا جمله بیا څنګه وایې Mind your own business. خپل کار سره کار ساته Don't poke your nose in the middle. په منځ کې مه رادانګه یعنې چې تاسو خبرې کوئ یا یو کار کوئ بل کس راشي ستاسو په منځ کې لګوي یا د بل چا په منځ کې لګیا وي خبرې ورکوي
بل چا سره یعنې د دوه کسانو په منځ کې مکالمه وي یا څه خبرې باره کې لګیا وي دی راشي ستاسو په منځ کې در ولوېږي ستاسو منځ کې خبره کوي او ته هغه ته وایي چې د بل په منځ کې مه رادانګه نو ته به څنګه وایې don't poke your nose in the middles په منځ کې مه رادانګه this wall can collapse at any moment this wall can collapse at any moment دا دیوال به راغورځېږي دا دیوال به کله راغورځېږي this wall can collapse at any moment دا دیوال به کله غورځېږي یا کله هم غورځېدلی شي کلوب مطلب راپرېوتل راغورځېدل امید لرم تاسو په دې جملو باندې پوه شوي وي که چېرته تر اوسه پورې زما په دې چینل باندې نوي یئ او سبسکرایب کړی مو نه وي نو درسره سبسکرایب یې کړئ او د نوي ویډیو په انتظار اوسئ Thank you. Goodbye. See you next time in next video. Have a nice time.